بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تلاوة القرآن یولسم ادب دا دی چې مونږه کله کله د داسې یو کس نه د قرآن تلاوت اورو او د هغه نه د اورولو مطالبه کوو چې هغه په ښه شان سره قرآن لوستی شي، چې د هغه اواز ښکلی. نبي علیه الصلاة والسلام به د صحابه کرامو نه دغه شان مطالبه کوله. لکه صحیحینو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په روایت سره یو حدیث ذکر کړی دی. هغه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ما ته ارشاد فرمایو چې ما ته قرآن واوروه، ما باندې قرآن ولوله. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته په جواب کې وویل چې یا رسول الله، زه به تاسو ته قرآن څنګه اورم، دا په تاسو باندې نازل شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې زه دا خبره خوښوم چې زه دا قرآن واورم د اورېدلو لپاره. نبی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته قرآن اورول شروع کړو. سورة النساء مې ورته ویله، او چې کله آیت نمبر 41 فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا، دې آیت ته راورسېدم. نبی علیه الصلاة والسلام راته ارشاد فرمایي چې ودرېږه. چې ما وکتل نو د نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې. نو حدیث نه یو دا خبره معلومیږي چې موږ له پکار دي چې د قرآن د تلاوت کولو سره سره د دې د تلاوت د اورېدو هم اهتمام کوو، او چې کله موږ د قرآن تلاوت اورو چې په هغې کې تدبر کوو، په هغې کې غور او فکر کوو او د هغې نه اثر اخلو، ځکه د اورېدلو سره اثر زیات کیږي په نسبت د ویلو. نو د دې ادب موږ خیال ساتو. کله کله چېرته د خپل ملګري نه، د رشته دار نه، یا که نور څوک نه وي داسې د ویونکي او لوستونکي، نو په میډیا باندې، په یوټیوب باندې، په مختلفو ذرایعو سره د بهترینو قاریانو تلاوت اورو او په هغې کې غور او فکر کوو او د هغې د ثواب نه ځان مستفید کوو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.